ځینې وخت ډېر خلک په یو ښه ماحول کې اوسېږي. جومات کې لوستل کوي او ښه خلکو سره وخت تېروي. هغې خلکو سره چې کوم الله له ډېر یادوي. نو موږ پوهېږو چې هغه کس یو ښه ځای کې د ښه خلکو سره وخت تېروي. نو هغې تربیت به ښه شوی وي او هغه به یو نیک کس وي. او تاسو ته دا هم لګي چې څوک یې بد ځای کې بد خلکو سره اوسېږي نو هغه به یو ډېر بد کس جوړېږي. خو تاسو وګورئ چې کله الله اراده وکړه چې ابراهیم ته به هدایت ورکوم، نو اله ابراهیم علیه السلام د ټولو کې بد خلکو کې اوسېدو. هغې خلکو کې چې چا سره لږ هم ایمان نو او چا شرک کو. او بیا تاسو ته اصحاب کهف ته وګورئ چې کوم پیغمبران نه وو. هغوی دولتمنده وو، ځوانان وو او شرک کولو والو خلکو کې اوسېدل او څه هم کولی شو. خو بیا هم الله هغوی ته هدایت ورکو. نو مطلب چې د ښه او بد ځای، ښه او بد ماحول د زموږ ایمان او کفر فیصله نه کوي. تاسو ته مدینه منوره ته وګورئ چې هر څوک یې خواهش لري چې د نبی صلی الله علیه وسلم ښار ته لاړ شم، چې هلته اوسېږم او ژوند تیر کم. او هر ایمان والا کس دا خواهش لري چې د نبی صلی الله علیه وسلم وختونو ته لاړ شم او هغوی سره وخت تیر کم. خو د اسلام تاریخ کې ټولو کې بد منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم سره مدینې کې اوسېدل. نو موږ سوچ وکړو چې هغه څومره ښه ماحول کې اوسېدل چې چا نبی صلی الله علیه وسلم سره ورځ او شپه تیروله. د هغوی وروستو د اول صف کې مونځ کو او ځینې هغوی کې د منافقانو سرداران وو. نو ستاسو ته ماحول کله هم د فیصله نه کوي چې تاسو به نیک یې او که نه. ځکه چې کله الله ستاسو ته هدایت ورکولو فیصله وکړي نو هیڅ بد شی ستاسو باندې اثر نشي کولی. چې څوک یو ښه ځای کې اوسېږي او الله لارې نه لرې شي نو الله کله هم هغې له هدایت نه ورکوي. او موږ ته لګي چې موږ د خپل ماشومانو عادتونه کنټرول کولی شو چې کله موږ هغوی د ماحول بدل کړو. او تاسو غواړئ چې هغه ښه خلکو سره وخت تیر کړي، ښه خبرو اثر واخلي. خو حقیقت کې د اصل سپورټ یو کس له هغې کورنۍ نه ملاویږي. هغې ایمان باندې اثر هغې کورنۍ اچوي. د سکول، معاشره او بهر خلک نه، بلکې د مور پلار او کور دننه خلک اهم وي. سوچ وکړئ چې یوسف علیه السلام کله چې یو ماشوم و او خپل پلار ته خپل خوب واورو، نو یعقوب علیه السلام ورته ویل چې خپل خوب کله هم چاته ونه وایه. او یعقوب علیه السلام به هغې ته الله خبرې زده کولې چې الله ته موږ څنګه یاد کړو. نو موږ وګورو چې یعقوب علیه السلام څنګه خپل زوی ته ښه تربیت کو، د الله شعور ورته ورکو او ورته یې زده کو چې الله له څنګه یاد کړي. او موږ دې ته هم غور وکړو چې هغوی ماحول بلکل هم ښه نه و. د یوسف علیه السلام وروڼو هغوی سره ډېر بد سلوک کو. او بیا دې نه پس یوسف علیه السلام د کافرانو ځای کې یو غلام جوړ شو او هغې خلکو سره کلونو پورې اوسېدو چې چا ایمان هم نه لرو. او بیا د زندان کې قید شو او هغې ځای کې هم بد خلک وو. نو هیڅ ځای کې هم هغوی ته د ایمان والا خلک نو ملاو شوي. د یوسف علیه السلام خپل زیات ژوند او ځواني د بد خلکو سره یو بد ماحول کې تېره کړې وه. او هغوی ژوند کې د ټولو بد خلکو هغوی باندې هیڅ اثر نو اچولی. خو هغوی د پلار ښه تربیت هغوی باندې اثر اچولی و. نو د زموږ کار یو بل له کنټرول کول نه دي، بلکې د یو بل ته په ښه طریقې پیول دي. او موږ چې کله هم چا سره مینه لرو نو هغې باندې کله هم نه کاریږو چې کله هغه زموږ خوښې کار ونه کړي، ځکه چې دا د پیغمبرانو طریقه نه ده.